زه د رشاد صاحب، د حبیبي صاحب او د بینوا صاحب د خپلې ډېرې لومړۍ ځوانۍ اته د 25 کلنۍ څخه د دوی د شناخت، اشنایي او حتی ملګرتوب افتخار لرم. هغه وخت چې زه ډېر ځوان وم، لا داود خاني و، بیا وروسته دا د خلکیانو دوره راغله. په دغه دوره کې ما په 50 سیمینارونو کې د دوی سره برخه اخیستې ده. په دې 50 واړو بین‌المللي سیمینارونو کې دوی زه نازولې یم او ما زه تشویق کړی یم او ما ته یې د لیکنو د څېړنو په برخه کې راهنمایيګانې کړې دي. خاطره به دا درته وایم چې زه چې د افغانستان څخه په 1981 کال ګومان کوم چې د اگست میاشت په راوتلم او مهاجرت مې کاوه، پاکستان ته تللم. نو یو غډه سپین کاغذ می رشاد صاحب ته وروي اکاډمي ته دی به اریان شو ولدا څه کوي ما ولدي په کاریږي. نو رشاد صاحب وخندل ولولي ته لیکنه نه کوي. ما ورته ویل ما زه کاغذ درم او تر ما حتما ستاسو زیات په کاریږي، په دا خاطر می دا کاغذ در تراوي. نه پېژم چې د بچات سوالي وي، خو زما دغه د خدای پاماني ورځ او بیا مینو رشاد صاحب عین هغه وخت ولیدي چې زه د طالبانو په لومړی دوره کې افغانستان ته تللم، کابل ته ورغلم. په خیرخانه کې د رشاد صاحب کور ته ورغلم. په هغه ورځ ډاکټر صاحب محمود حبیبي او مرحوم وکیل صاحب نور محمد خان دواړه حاضر او ورسره راغله. خو چا خبر مجلس نور هم خور شو. د مجلس په ترڅ کې د طالبانو د سلوک څخه شکایتونه وسوله چې د خلکو سره کوي، شام خلک ډیر ناراضه و. نو حبیبي صاحب ویل چې خدای دې په اصطلاح چپاګرمک نه راولي، خدای دې د سیده فتن یو څه حادثه نه پیښوي، ولکه په کابل کې څوک بیا د پښتو کلمه په جرأت سره وویلای شي. هغه شرایط هم راغله، خو هر حال کې ریدل لري او البته هغه حالت هم تیر شو. بیا دغه دوره کې ګومان کوم چې اتنی وکالو خدای مې غاړي نه بندي رشاد صاحب راغلی و دغه ته امریکا ته. نو بیا دیو او نجیب صاحب سربند خدای او بخشي د دوی کشرور دواړه زموږ په کور کې تقریبا 4-5 شپې را سره میلمانه و، شپې را سره تیر کړل، ډېر خوږې شپې مو تیر کړل. زما مسیح شمله بس ارګړې هر سهار به دوی تورتل د دوی سره جوړه و او د دوی سره تر غوج زبراتله مله چای د پاره به میرغ پر دوی باندې کاوه. دی به د وخت بیا مجلس سره اچولې نو دا پر رشاد صاحب باندې به خېټه ګرانه و. دا مجلسونه خوندور کړی او په دغه وخت کې رشاد صاحب زما د سباون په تمه کتاب باندې مقدمه وریا قزمش په کور کې راته ولیکل چې دا په خپل زما د پاره یو ډول شهادت نامه و. نو کله چې د طالبانو دوره تیر سول او د کرزي صاحب نظام راغی، زه بیا کابل ته ولاړم. بیا هم د رشاد صاحب کور ته ورغلم. تصادف وګوره رشاد صاحب د خپل کشرانو د پاره په دغه کې په د سرو زرو څو توري راوړي ولکه بي لکه سي لکه دي. تصادفاً یو توري پاتو هغه اسو چې شمله په هغه توري باندې شروع کیږي. نو رشاد صاحب ډیر وخندله ولته وګوره شمله پر ما باندې ګرانه ده او دا د په طالب باندې دا د استوري هم راتپاته دي. نو هغه تور راکي او ما خپل لمسي تراوي او دا مرتوله ما دا هغه سپیژری چې په تا باندې ګران و چې هر ورځ د سار یو وختي په ځما خبرې دي ورسره کولې دا هغه راکړی دي. نو یې تر اوسه پورې ساتلې دي، حتی په غاړه کې ویل نه وای چې ورک نشي. نو دغه د رشاد صاحب سره خاطرې البته د دوی څخه زه به خېډيري خاطرې په دې خاطر لرم چې تقریبا یو نیم کال موږ په اکیډمیک سره تیر کړل. د خلکانو اخیری وخت شپې وي او د پرچمیانو لومړی شپې وي
نو زه به هر ورځ د دوی اتاق ته ورتلم چې دوی د حبیبي صاحب رشاد صاحب بیا صاحب ټول په یو اتاق کې کښېنستل، روحي صاحب هم راتلی او مرحوم عطایي صاحب هم راتلی. خدای دې ټول سره ښه وکړي. نو د دې مجلسو څخه زه د چا خبره یو علم خاطرې لرم. بس خدای دې د ټول سره ښه وکړي. خدای دې پر ټول باندې ورحمېږي. دا ټول زموږ د پښتو ژبې چا خبره ګرګي وي، د ټولو د پښتو ژبې لپاره دونه خدمتونه کړي دي چې پښتو ژبه یې پوره وړې ده.